اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم حافظ محمد ساجد افریدی د تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر شوم. مارګرو د سړی له تصویر چې تاسو وینئ دا بیګا ماته په واتس اپ باندې یو کس را سند کړلو او چې ما وکتلو زما ور باندې په خپله د زړه ودرېدلو د څه د وجې نه په دې باندې چې دا کم ټکي لیکل شوی دی لالا بریاني نو دغه د کلمې سرنامه ده لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم ټکی ورپسې دی لالا لام هادي ورپسې د چپسو باندې چې کوم نوم دی لالا بریاني دی نو دویم نمبر ټکی دغه په کلمه کې دی لا اله پندې کلمه کې راغلی دی او باقاعده په قاعده کې هم راغلی دی په قرآن کې هم راغلی ځکه چې په کلمه کې راغلی دا په هر څه کې بیا راغلی وي. او مرګرو نن سبا زموږ د کلمې بیزتی څنګه شروع ده او مرګرو دینه مخکې په نورو کپنو کې دغه کلمه راوته و ډېرې کپنې د شانتي وي بعضې خلک په ټیرونو باندې لیکي څوک په سپلو کې لیکي نو د زموږ د خوږې کلمې ډېره زیاته بیزتی شروع ده. ایو کس هم داسې را اوچت نه شولو چې هغې ویلي چې یار زموږ د کلمې بیزتی شروع ده او یا د قرآن بیزتی شروع ده او یا داسې د نور دین اسلام بیزتی شروع ده. نو دا ماته بیګا یو کس په واتس اپ باندې را سند کړلو نو ما ویل چې زه بدله ویډیو جوړه کړم ور باندې ځکه چې لام الف زبر لا دی لام لالا شولو او لام هدي ورسره لالا او بریانی اسم چې بستی نو داغه ویډیو هغه چاته ورسوي چې دا کمی کمپنی نه جوړ شوی دی چې داغه یا بنشي دا چې بس ختم کی او یا ولا نوم بدل کی. پس ما په دې موضوع باندې بیان کولو او دغه ویډیو در سره مخ کې شیر کړئ چې څونه یې شیر کولی شي چې هغه چاته ورسي چې دغه کمپنی ور باندې